د خوست امنیه قومندانۍ د دوهمې امنیتي حوزې امیر وایي چې منصوبین یې هغه غله نیولي چې په خوست ښار کې 2 ارادې موټرسایکلونه، یو اراده هندي ریشکا او یو دانه موبایل غلا کړی و. نوموړي زیاته کړه چې نیول شوي غلو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی چې د زیاتو پلټنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړه هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د هیوادوالو له سر او مال په خطر کې واچوي. د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ د دویمې امنیتي حوزې پیاوړو او زړور مجاهدینو د عملیاتو په نتیجه کې 2 عراده موټرسایکل، 1 عراده هندي ډول ریشکا د غلو څخه نیولې دي. په داسې حال کې چې یاد شوي موټرسایکلونه او ریشکا د خوست څخه غلا شوي وو. لله الحمد زموږ کشفي او جنایي ارګان په هڅو او ځیرکتیا سره او د غلو سره لاس په لاس 2 موټرسایکلونه او 1 ریشکا ونیول. یاد شوي موټرسایکلونه او ریشکا خپلو مالکینو ته وسپارل شول او په تړاو یې 2 نفره مظنونین غله نیول شوي دي چې هغه د بدي کړنې لپاره د عدالي او قضایي ارګان ته معرفي شول. بل خوا د غلا شوي اراداتو خاوندان خوښي څرګندوي او وایي چې په هیواد کې د سولې په راتګ سره هیڅوک هم نشي کولی د چا سر او مال اشغال کړي. ډېر موږ پوره مهمه وه چې موږ سره دغه خال کې همکاري وکړه. دویمه حوزې والا دا ریشکا موږ پیدا کړه چې ومن وای دی په همکارۍ صاحب موږ دوی نه ډېره مننه کوو. ولا ډېر خوشحاله یم اسلامي امارات نه دا 12 میاشتې کېږي چې موټرسایکل مې ورک شوی و نو ما خدای شته په ورکو حساب کړی و. بس د اسلامي امارات نه ډېره مننه چې دوی په همت باندې د دوی په زور باندې د الله په قدرت سره خدای پاک ماته خپل موټرسایکل خپله د په لاس راکړ. ډېره مننه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم زیات شمیر موټر او موټرسایکلونه د خوست امنیه قومندانۍ اړونده د دوهمې امنیتي حوزې نیولي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي دي.